او څنګه چلې قبله میسا قبول مې او دا دغه دی والي دغه دا سرخي دی والي د بدل نه مې دیواله دا زما خوله وتل ستا دغه هغه بیګا شپه مې په خوب لیدلې چې زما څخه جلا سوې دا خوله مې وته دا څه وی واله زمنن خپاو ما زه خطر مقابل ته ما په خوب لیدل ته بل چې نه سره مې نه دا څه څه دی ویل والي دی وجلل ما په خوب لیدل ته بل چې نه سره مې نه کې ای را وقوم نه تمي جنۍ د دې سړی یو دغه ده یو پر دغه کې یو خبره مګر صحیح خبره ده صحیح کونډه وته نه یو ماشوم کور لیدل کنه دا ته څه یو ما کور لیدل او کسان په شهیدان وو هغه دلته مقصد یو وړه غو د سدومره غو د ماشومه پاتې شوې ده هغه به ځان سکینو اندوریو اوه پېښنه دا وایي زه څه خبر چې هغه ستا د بل ښځې لور خو به نه یې شیرینو دا وایي کنه وایي کور باندې دغه کور لیدلی کنه ماشومان ټول پکې هغه دي وفات دي مور پلار یې وفات دي یو هغه پکې ژوندی د ماشومه وایي هغه زه راولم زه خدمت کوم زما لور به ځای به وي زه قدر عزت کوم داسې وایي که زه کوم واده کوم کنه ما ښځه به مې عزت کوي ته به کوم داسې وایي دا زه پوهېږم خو زه څه خبر چې دا بل واده یې نه درلود او اوس هغه به د بل یعنې خپل اصلي لور خو نه ما خبر ته غوږ کېده شیرین جنانۍ خپلو عملګرو نه اول مننه وکړه چې وایي شیرین مسلم تاسو نه ډېره مننه وروره بس ما کې ممو کاټو د خیره سره شیرین جانۍ زه تاسو یوه خبره کوم بر یو کور لیدلی و که نه کور لیدلی و هغې کې اووه کسان شهیدان دي سعیده اووه کسان پکې شهیدان دي یوه وړه غوندې ماشومه پاتې شوې ده هغه ځان څه زه دغه کوم زه ځان څه ساتم ما ته به بابا وایي ستا سره زما هر څه قبول دی هر څه مې قبول دی تا ته بابا وایي ما ته به بابا وایي چې زه پلار کېږم بیا ته زه ساتم بنګړی زما د لاسه دی ته بیا یې بایي زه بیا بابا یم قبول مې د هر څه مې قبول دی صرف تا غواړم بس زه جنۍ راوتوم ګوره څه نه چې زه جنۍ ګوره رابیم څه نه چې بیا یې قارېږي یې څه جنجال داسې ونه کړي وړه ماشومه ده زه یې ساتم ځان سره قبول مې ده ما وویل چې زما قبول ده صرف ته زما څه بس که بنګړی غوښتو زه یې له راوړم که پوډۍ غوښتو زه یې له راوړم که چپړی غوښتو زه یې له راوړم که جامې غوښته زه یې له په یو راوړم شرط چې ما ته به هم بنګړي راوړې او خپله یې زما په لاسو کوې صحیح شو تا ته به بنګړي راوړم لور ته به یې راوړم هغه به زما لور کېږي زه به یې بابا یم هغې ته اول راوړم ورته څوک نه لري ورته اول هغې ته راوړم داسې ورته ووایه اول هغې ته راوړم چې یتیمه اوس خپل ملګري سره خبرې وکړه چې زما ستا نکاح به کلی زما ستا نکاح نن ده زه به ستا نکاح کوم نه مشوره کوو په ټیکټاک کې نه کوو مشوره کوو دې باره کې معلومات کوو بیا صحیح نکاح کوو اوس دغه وکړه اسټر به درته وکړي شیرینو اسټر به درته وکړي چې کابل نه راغلی ده او څوک ورسره ده که نه شیرین دراني ورسره روانه ده هغه ورته وکړي اسټر ورته وکړه مسلمان بادامه که نکاح نن ده چې زه لایف بند کړم لاړ شم نکاح لایف کې نه کېږي کنه مکه مشوره به وکړي کنه کور چې کنه ته پرېږده اسټر درته وکړي کنه چې هغه جنۍ راځي مشوره وسي یبلا ګوره مسلم نه زړګیا مشوره وسي ته یې څه بادامه ایسته چې ماته شرم راځي ما اوس ما سړی خبرې کوو نکاح خبرې در روانې دي هغه پکې پکار دی یو شاهدان پکار دی یبلا باید زه خپل کورنۍ ته وایم چې دغه زما زړګی دی زه واده ورسره کوم تاسو څه وایاست ته ووایې ته غلی سه اسټر ورته وکړم هغه ورنه وغواړم هغه اسټر وایي زما دې توبه وي شیرین دراني در سره ناست دي دا ته واوره ورنه زما پس دې شرمان دی خوښېږي دې تا ته وایم زما په زمانه یو ارمان دی هغه الله دې پوره کړي چې مځکه او اسمانه پیدا کړی سړی څه کړی څه ارمان دی
زما په دې سرمان دی کنه دلته ورګه دا مقصد لکه مشوره کړه صحیح دا مشوره سرمان دی الله دې پوره کړي چې مزه کو اسمان پیدا کړه سړی سپینا ټوړي او تک کتور شي خدای زما د توبه بیا شینو نه سنا سه خدای زما د توبه نری پښم باران او اوروري کنه او چرس می لګولې توره تشمی وی لګولې او د تنګي په غیر روان دي ګړ توش نه ساړه تشمی می لګولې چرس می لګولې په دې شنو نه مثال زرا څنګه تنه Pedro mana dah kawin baru ya, saya mungkin. Aus mas pin kamis vai tur me partuk vai. Aduh, serah kamu kamis kau ni? Cenga ke? Lewat tu ya, شاطر كده انا Tahu ka cengi waka. Tak, tur partuk. Tur partuk. Australia patah. Tur kamis. Tur partuk. Tur partuk. Tur partuk au sure kamis. Australia patah. Lepas apa? Zaman. Aman satu pemade. Lepas le, masalah kan. شا بادام دی خواته کې چې مشوره وسور سره وکړو چې څومره مہر باید پریږدو کتا زې لکړم بیا ځاغه مہر واخم صحیح شو دا صحیح دا درګه دا لوانګینه ویلکم زبیر خان کوم ملګری چې لایو ټیک ټاکر څومره چې ملګری لایو کې دی لایو ګوري 5200 کسان دي نو ټول خاصه مننه چې په لایو کې را سره دي بندر کې را سره دي هر یو لمنته مننه او شیرینو او مسلم یوازې شوخي او غپ لګي دغه به وګ شیرینو ته ختمه څه راکم دغه راکم ته دغه به وګ شیرینو دا دغه چې دا کنه دا د کور خبره د دې مشوره خیر ده وکي ځان دې مطمئن کی بیا به غنه پس